نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د روژې مبارک میاشت روانه ده. د دې میاشتې مبارکې ورځې دي او د دې میاشتې مبارکې شپې دي. د دې میاشتې مبارک سهارونه دي او د دې میاشتې مبارک ماښامونه دي. د انسانیت نیکبختي لویه دا ده چې الله تعالی پر انسان باندې په زندگی کې د روژې مبارکه میاشت راولي. دا د انسانانو سعادت دی، دا د انسانانو نیکبختي ده، دا د الله تعالی د طرفه د انسانانو سره کرم و احسان دی. ځکه زه بار بار د دې خبرې مذاکره کوم چې دا هغه مبارکه میاشته ده چې دې میاشته کې الله تعالی د انسانیت د مغفرت او د انسانیت د بخښنې صرف بهانې لټوي. الله تعالی د دې په ورځ کې بهانه غواړي چې زما بنده یو څه وکړي. الله تعالی د انسانو مغفرت او د دې میاشتې په شپو کې هم صرف یو بهانه لټوي او د دې میاشتې هر غړی الله تعالی د دې په تلاش کې دی چې زما بنده څنګه زما سره صلح وکړي، زما بنده څنګه ما ته متوجه سي او زه د دې خپل بنده مغفرت او بخښنه څنګه وکړم. د دې میاشتې د فضیلت متعلق حضرت ابو سعید منذری رحمه الله، حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث را نقل کړی دی چې غالباً علامه منذری رحمه الله هغه حدیث په الترغیب و ترهیب کې را نقل کړی دی. حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه وایي چې کله به د روژې مبارکه میاشت راله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به موږ سره راټول کړ. بیا به د دې میاشتې یو څه مذاکره موږ ته کوله. بیا به موږ ته ویل چې خلکو پر تاسو باندې داسې میاشت راورسېدله چې کله د دې میاشتې اولنۍ شپه راسي د الله تعالی رحمت دومره په جوش کې راسي، الله تعالی د اسمانو ټولې دروازې خلاص کړي او د الله تعالی رحمت دومره په جوش کې د الله تعالی د جنتو ټولې دروازې خلاص کړي چې کله دا میاشت ختم سوی نه وي، چې کله دا میاشت پای ته رسېدلې نه وي، در هغې وخته پورې د اسمانو په ټولو دروازو کې یوه دروازه نه بندېږي او در هغې وخته پورې د جنت په ټولو دروازو کې یوه دروازه نه بندېږي. او بیا چې کله د ورځې الله تعالی د انسان ته د روژې نیولو توفیق وله ورکړي، الله تعالی د اولې روژې سره سره د بنده د تیر کال ټول ګناهونه معافوي. او چې څومره مرغان په هوا کې زندگی تیروي او څومره خصمانان په دې مځکو کې زندگی تیروي او څومره مایان په دې اوبو کې زندگی تیروي، دا ټول د الله تعالی څخه د دې بنده د مغفرت خواستونه کوي چې الله دې بنده ته بخښنه وکړه، یا الله د دې بنده مغفرت په نصیب کا، یا الله د دې بنده زندگی د ګناهونو څخه پاک کړه. ما درته ویل الله تعالی داسې د رحم په نظر باندې سړي ته ګوري. حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه وایي چې بیا بنده چې د ورځې د روژې په حالت کې دا کمه ساه کاږي، لکه دا د انسان د زندګۍ ضرورت دی، الله تعالی دا ساه ټوله په سبحان الله باندې وشماري. لکه ټوله ورځ چې د ذکر روان دی، ټوله ورځ د سبحان الله روانه ده. او چې ورځ تېره سي، ماښام شپه راسي، د روژه مات پر وخت الله تعالی څه کوي؟ كتب الله بكل سجدة 100 حور من حراء الجنة. الله تعالی د روژه مات پر وخت باندې د دې روژاتي د 100 حورو سره په جنتو کې نکاح کوي. او چې کله شپه راسي، تراویح راسي، یو بنده د روژې نیولو څخه وروسته په ښه شکل باندې تراویحو ته راسي او تراویحو کې شرکت کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ده، كتب الله بكل سجدة
500,000 حسنه الله تعالی د هرې سجدې په بدله کې د ده په عملنامه کې 1500 نیکۍ لیکي او د هرې سجدې په بدله کې الله تعالی د ده دپاره په جنت کې د سرو زرو محل دی چې هغې مرصع بالیاقوت دی او د هغې محل 80,000 دروازې دي الله تعالی د ده دپاره لیکي او په جنت کې د ده دپاره یو درخت ټاکي چې د هغې درختې در سایه لاندې 1500 کاله سپور مزل کولی شي اوس که تاسو ما ته وایاست چې دا به څومره فضیلتي چې د یوې سجدې په بدل کې 1500 نیکۍ د تراودي د یوې سجدې په بدل کې په جنت کې یو مکان دی د هغې 80,000 دروازې دي د یوې سجدې په بدل کې په جنت کې یو درخت ده د هغې در سایه لاندې 1500 کاله سپور مزل کولی شي زه وایم چې دا ټولې حقیقت دي او پر دې باندې زموږ ایمان دی پر دې زموږ یقین دی جنت د غومره لوی مخلوق دی د جنت د غومره لوی والی دی د یو روایت کې راځي چې الله تعالی به دا ټوله شیان د دې ټولو سجدو او د دې ټولو اجر به بندګانو ته په جنت کې ورکړي بیا به هم جنت دغسې خالی پاتې او بیا به الله تعالی نور مخلوق پیدا کوي جنت به د هغې مخلوقاتو سره ډکوي نن زما او ستا نقصان دا دی چې زما او ستا د دماغ استعداد ډېر کم دی دنیا کې چې په دې چاردیوارۍ کې موږ اوسېږو د دې چاردیوارۍ څخه موږ د جنت لویوالی په خپل دماغ نسو معلومولی تاسو ګورئ بنده چې د مور په نس کې زندګي تیروي د مور په نس کې د مور په رحم بچهدانۍ کې د زندګي او د ده خوراک هلته څي د مور په نامه کې دله د نامه سره د مور نوم ښتی په دې کې دله وینه راځي دا د خوراک د بچی عقل د مور په نس کې د غومره مقداري لکه څومره چې د ده زندګي ده او څومره د ده د استوګنې مکان دی که د مور په نس کې دی بچي ته ووایه چې وروسته د مور د نس د راوتلو څخه وروسته دومره دنیا ده دومره اسمانونه دي دومره غرونه دي او دومره لمر دی دا سپوږمۍ ده هلته د بچي په دماغ کې دا نه راځي په دې خاطر چې د بچي د دماغ استعداد دغه مقدار دی د هغې وجه دا د بچی چې د مور څخه پیدا سي اولنی کار د ده دی دی ژړا کوي ولې کوي وایي زما هغه غټ کور زما هغه غټه دنیا چې د مور نس و هغې مې زما څخه څنګه واخیستی د هغې په دماغ کې دا استعداد نشته چې وروسته دومره دنیا ده دومره اسمانونه دي دومره مځکې دي ځکه د مور په نس کې د بچي د زندګۍ په وخت کې د هغې په عقل کې استعداد د غومره دی چې بس دی د مور د نس لویوالی معلومولی سي او د دې څخه وروسته د دنیا لویوالی دی نسي معلومولی لیکن چې کله دنیا ته رالی غرونه یې ولیدو اسمانونه یې ولیدو او مځکې ولیدې او لمر او سپوږمۍ او د دې کورې د مځکې لویوالی ولیدې نو بیا د ده په دماغ کې دا استعداد پیدا سي چې هره مځکه د غومره لویه ده اوس دغه مځکې لویوالی دې ته الله تعالی د مچر د مزر غوندې ویلي دي یو حدیث شریف کې راځي چې د روژه مات په وخت کې پر تراوو باندې الله تعالی بنده ته په جنت کې کم محل ورکوي د هغې لویوالی دومره دی که دا ټوله دنیا راواخلې د هغې محل په کونج کې کښېږدي داسې به معلومیږي لکه د بزې یو بچی چې د دنیا په یو کونج کې کښېږدي د بزې کوچنی بچی چې د دنیا په کونج کې کښېږدي نو هغې ته به د دنیا لویوالی څومره معلومیږي دغه رقم که دا ټوله دنیا راواخلې صرف دغه محل په دې کونج کې کښېږدي دا ټوله محل به د دنیا به دومره کوچنی ورته معلومیږي دا محل به دومره غټ ورته معلومیږي خو د هغې وجه دا د ما درته ویل چې زما او ستا د دنیا په چاردیوارۍ کې زندګي ده او بس دغه دنیا ډیره لوره معلومیږي د دې دنیا ډیر وسعت او پراخوالی زموږ په دماغ کې راځي د دې ځای څخه موږ د جنت لویوالی نسو معلومولی چې هلته په جنت کې پر یوه سجده باندې سړي ته یو محل ورکوي د هغې 80,000 دروازې دي هلته پر یوه سجده باندې سړي ته یوه درخته ورکوي چې د هغې در سایه لاندې 1500 کاله سپور مزل کولی شي هلته په جنت په دنیا کې سړی یوه سجده وکړي هلته پر یوه سجده باندې سړی 1500 نیکۍ پیدا کولی شي او د جنت دا نعمتونه پیدا کولی شي د جنت دغه وسعت دغه لویوالی دا هلته سړي الله په دماغ کې استعداد پیدا کوي او سړي ته هلته ورمعلومیږي چې سړي باندې د جنت او د قیامت هوا ولګېږي بیا سړي ته دا ورمعلومیږي چې جنت څومره لوی مخلوق دی او د هغې په دماغ کې په مقابل کې دنیا کې شته تاسو نن ګورئ دې دنیا کې څومره لویوالی او ما او تا ته څومره لوره معلومیږي لیکن الله تعالی دې ته د مچر وزر ویلي دي په
په دې دنیا کې چې الله تعالی کم کمالات پیدا کړي دي هغې کمالاتو ته تر اوسه د انسان دماغ نه دی رسېدلی. د دنیا دومره غټه ده. که څه هم سړی په ساینس او په نورو طریقو په دې باندې ایجادات څه سوي دي، نو الله تعالی د هغې په باره کې وایي انه کان ظلوما جهولا. ای انسانه ته ډېر ظالم یې، ته ډېر جاهل مخلوق یې، ته په هېڅ نه خبر چې په دې دنیا کې څه ستا، په قبر کې څه ستا، په آخرت کې څه ستا، په جنت کې څه ستا. انه کان ظلوما جهولا. انسان ډېر ظالم مخلوق دی. انسان د ځانه سره په هر حال کې ډېر ظلم کوي او انسان ډېر ناخبر او ډېر جاهل مخلوق دی. د الله د قدرت سره، د الله د خدایي سره او د الله تعالی د مکاناتو د جنتو د وسعت سره انسان ډېر ناخبره مخلوق دی. که بیا هم انسان څه دنیا کې ځان ته حاصل کړي، یا په ساینس باندې، یا په څه باندې، یا په څه باندې، الله تعالی ورته وایي ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ستا سره ډېر لږ معلومات سته. نن په دې دنیا کې څه پیدا سو؟ د ساینس دنیا پیدا سوه، نن په دنیا کې د موبایل دنیا پیدا سوه، نن په دنیا کې د نیټ دنیا پیدا سوه، نن په دنیا کې د دنیا ډېر کمالات ښکاره سو. لیکن بیا هم ساینسدانان په دې باندې قایل دي چې په دې دنیا کې چې کم کمالات الله تعالی ایښي دي، در اوسه د هغې د انسان دماغ 3% د ته رسېدلی دي. 99% د کمالات د دې دنیا کې له انسان دماغ نه دی ورسېدلی. زه صرف تاسو ته د دې یو وسعت بیانوم. پر دې مځکه باندې چې موږ اوسېږو دا داسې کوره غوندې شکل دی. دا یو سیاره ده، پر دې زموږ زندګي ده. د دې مځکې مثل سیارې چې په دې اسمانو کې ګرځي چې موږ ته د ستورو په شکله معلومیږي. یو ساینسدان په خپله دا لیکي که یو سړي ته الله تعالی 14 کربه کاله عمر ورکړي، اربه نه کربه کاله، او دی صرف د دې سیارو نمونه یادوي او پر دې سیارو شمارې نمونه یادوي چې د دې مځکې غوندې څومره سیارې په دې اسمانو کې اوسېږي، په دې 14 کربه کاله کې دی د دې نمونه شمارلی نشي. اوس پر دې سیارو باندې څوک اوسېږي، پر دې د کومو مخلوقاتو زندگی ده، او پر دې باندې کوم مخلوق استوګنه لري، او پر دې باندې د مخلوق کم کیفیت دی. دا ماوتات چې په مځکه باندې اوسېږو، دا مځکه چې پر لګرځي دا ته اسماني مخلوق ده. د سیارو والا ته دا معلومیږي لکه ماوتات ستوري رامعلومیږي. دغه هر ستوری چې ماوتا په دې دنیا کې وینو دا دغومره سیاره ده لکه دا مځکه چې ده، او پر دې چې څومره انسانان اوسېږي پر دې سیارو هم دغسې مخلوق اوسېږي. ځکه انسان په باره کې الله تعالی وایي انه کان ظلوما جهولا. انسان ډېر ظالم مخلوق دی، انسان ډېر جاهل مخلوق دی، انسان ډېر ناخبره مخلوق دی. که څه انسان په دنیا کې زده کړي دي، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، د انسان سره علم ډېر کم دی. نو پر دې خبره باید سړی تعجب نه وکړي چې د تراو پر یوه سجده باندې انسان ته الله تعالی په جنت کې 1500 نیکۍ ورکوي. د تراو پر یوه سجده باندې الله تعالی د سرو زرو داسې محل پیدا کوي چې د هغې به 80,000 دروازې، او د تراو پر یوه سجده باندې الله تعالی په جنت کې د بنده دپاره داسې درخته دروي چې د هغې در سایه لاندې په 1500 کاله سپور تګ کولی شي. ځکه روژه دا د برکت میاشته ده چې کله دا میاشته د الله تعالی د طرفه پر بندگانو راسي، دا د بندگانو ډیره د نیکبختۍ میاشته ده، دا د بندگانو د الله تعالی سره د قرب میاشته ده او د الله تعالی سره د نزدېکت میاشته ده. دې میاشته کې د 2 شانو متعلق زه لږ خبره کوم. یو د دې میاشتې د روژه مات متعلق خبره کوم چې د روژه مات دپاره څه آداب، او دویم د دې میاشتې د سحور دپاره د پیشلمي دپاره چې پیشلمی باید چې په کوم شکل باندې اوسي. ځکه زموږ دین دی او زموږ دین جامع دین دی، او زموږ دین کې پیغمبر علیه صلات وسلام د هر شي دپاره خپل آداب لیکلی دي، د هر شي دپاره خپله طریقه ده. ګوره یو شی چې په هره طریقه باندې سړی کوي د سړي غاړې خلاصیږي، لیکن چې د پیغمبر علیه صلات وسلام پر طریقه باندې وکړي په هغې کې هغه نورانیت او ثواب لس چنده زیاتېږي. نو په دې کې یو پیشلمی دی، روژه مات دی، چې کله پر موږ او تاسو باندې روژه مات راسي، د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. زما په امت کې به همیشه خیر وي، زما د امت انسانان به همیشه د خیر زندگی ولري،
او زما د امت انسانان به ډېر نېکبخته وخت ولري چې در څو پورې زما په امت کې د پیشلمي په باره کې د روژه مات په باره کې تلوار ډېر وي. ځکه چې کله وخت رانوی زموږ بعضې خلک هغوی د روژه مات پر وخت د اذانو انتظار کوي. ګوره اذانونه مختلف دي، د اذان سره د روژه مات ډېر تعلق نه وي. د روژه مات دپاره د هر چا سره خپله نقشه پرته وي او د هغې نقشې سره خپل وخت پروت وي. اوس دا نه د ضروري چې اذانونه دې خامخا پر نقشه باندې برابر کیږي. اوس خو بیا د کم چا سره ټلیفون ورسره دی په هغه ټلیفونو کې وخت په دې شکل دی چې د خپل ترتیب سره بالکل نه غلطیږي. نو د روژه مات په باره کې پیغمبر علیه السلام وایي تلوار ښه ده. لکه زموږ بوډاګانو سپین ږیرو به موږ ته دا تربیت او ادب راکوي چې روژه مات ته به ناست وو، وختي به سړي ګوله ورته جوړه کړې وله، دا ګوله به یې په لاس کې وله او دې ته به انتظار و. دا یو قسم د الله تعالی په حضور کې خپل اطاعت ښکاره کول چې یا الله ډوډۍ موجوده ده او ما کې لوږه موجوده ده او ما کې دې ډوډۍ ته ډېره زیاته احتیاج هم دی او زه دې ډوډۍ ته ډېر مایل او ډېر شوقمن هم یم، لیکن الله صرف ستا د امر انتظار یم چې ستا امر وسي دستي به زه دا ګوله خورم. نو د روژه مات متعلق ښه خبره دا ده چې سړی څومره په تلوار باندې کوي او څومره ژر کوي او د الله تعالی حکم دی، د الله تعالی یو اسانی ده، د الله تعالی د طرفه یو اجازت دی چې د الله د اجازت څخه څومره ژر سړی نفع او ګټه واخلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت ابو هریره یو حدیث را نقل کوي. پیغمبر علیه السلام وایي ان احب عبادی، چې الله تعالی دا وایي حدیث قدسی دی، ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا، زما په ټولو بندگانو کې اوله وایي ما ته محبوب هغه انسان دی چې هغې د روژه مات په باره کې تلوار ولري، چې څنګه وخت داخل سلو، چې څنګه د الله د طرف اجازت رالی، بس بنده د الله په امر باندې خوله بنده کړې وه، اوس د دغه اجازت څخه یو منټ د مخه خوراک کول حرام دي او د دغه اجازت څخه یو منټ وروسته نه خوراک کول حرام دي. که د دغه اجازت د روژه مات څخه یو منټ مخکې یو سړی خوراک وکړي هغه د الله تعالی نافرمانه دی، او د روژه مات د اذان څخه وروسته د نقشې او د وخت د داخلېدو څخه وروسته یو منټ وروسته که سړی خوراک نه وکړي هغه مجرم دی، لکه مخکې چې مجرم دی د دې څخه وروسته نه خوراک کوونکی هم چې دی مجرم دی. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات دا دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زما په امت کې در هغې وخته پورې خیر غالب دی چې در څو پورې زما د امت په انسانانو کې د روژه مات په باره کې په تلوار سره روژه ماتولي. او الله تعالی فرمان را نقل کوي، پیغمبر علیه السلام حدیث قدسی را نقل کوي چې زما الله تعالی وایي زما په بندگانو کې ما ته محبوب انسان هغه دی چې هغې په روژه مات کې تلوار ولري او روژه مات په ډیره تلوار کوي. ان احب الناس الی ما ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا، زما بندگانو کې محبوب انسان هغه دی چې هغې پیش روژه مات په تلوار باندې کول. دغه رقم یو بل روایت کې راځي لا یزال الدین غائبا ما عجل الناس فطرا، الله تعالی به دا دین پر ټولو قومونو غالب ولري، الله به دا دین پر ټولو ادیانو غالب ولري، الله به د پیغمبر ملت پر ټولو ملتو باندې غالب ولري چې در څو پورې د پیغمبر د ملت انسانان هغې په روژه مات کې تلوار کوي. او زموږ او د نورو قومونو په مابین کې فرق هم دا دی، د مسلمانانو د نصاراو په مابین کې فرق هم دا دی، ان الیهود والنصارى یؤخرون، یهود او نصاراو به روژه مات ډېر ځنډاوی او په روژه مات کې به ځنډ کوی، او د دې امت عادت به دا او د دې امت خصوصیت به دا چې د ټولو څه مخکې به اول دی دستي روژه. نو یو د دې ادب په روژه کې دا دی چې سړی به د روژه مات په باره کې د ډېرې تلوارې څخه کار اخلي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه په روژه مات کې څه ده؟ د ټولو څه مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانه برکه، چې کله سړی روژه مات کوي ښه خبره دا ده چې سړی روژه مات په خورما باندې وکړي، فانه برکه، ځکه الله تعالی په دې کې برکت راوستلی دی. که چیرې د یو چا سره د خورما وسعت نه وي او که چیرې د یو چا سره د خورما موجودیت نه وي، خورما ورسره موجوده نه وي، نو بیا دویم نمبر کې د ټولو څه بهترین روژه مات هغه دی چې هغې په صفا اوبو باندې په یخو اوبو باندې وکړي.
نو زکات د روژه مات دپاره بهترین ادب د پیغمبر علیه صلات وسلام د طرفه انسانانو ته دا دی چې روژه مات باید چې سړی په تلوار وکړي او روژه مات چې سړی کوي په هغې کې اولنی د خورما استعمال وکړي او که چیرې د سړي سره خورما نه وي بیا ښه طریقه دا ده چې سړی روژه مات په یخو اوبو باندې وکړي د هغه رقم دویم عمل هغه د روژې هغه د پیشلمي عمل دی چې پیشلمی به سړی څنګه کوي پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دا دی تسحروا فإن فی السحور برکه تاسو پیشلمی کوئ په پیشلمی کې الله تعالی ډیر برکت شته حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث را نقل کوي چې تسحروا فإن فی السحور برکه تاسو پیشلمی خامخا کوئ په پیشلمی کې الله تعالی برکت شي برکت معنا ډیروالی نه دی چې په پیشلمی کې الله برکت ډیروالی شي د برکت معنا نورانیت او د برکت معنا د ثواب کثرت الله تعالی په دې روژه کې د پیشلمي په وجه نورانیت راولي الله تعالی په دې روژه کې د پیشلمي په وجه د ثواب کثرت راولي الله تعالی بنده ته ډیر ثواب ورکوي حضرت عرباض بن ساریه دا یو صحابي دی د پیغمبر علیه صلات وسلام سره ډیر آزاد صحابي دی تاسو لیدلی کله کله شاګرد د استاد سره په مجلس کې ډیر آزاد دي عام شاګردان سړي ته داسې خبرې نشي کولی لکه یو خاص شاګرد چې کوي او دا فطرتي او قدرتي خبره ده پر استاذ باندې هغه شاګرد د دې ټولو ګران عرباض ابن ساریه په صحابو کې یو صحابي دی د هغې لقب ذوالیدین دی ذوالیدین په دې وجه ورته وایي ذوالیدین معنا دوو لاسو والا کله کله به هغې په بعضې محدثین وایي هغې به په خبرو کې د لاسونه ډېر شورول پیغمبر علیه السلام به دی ذوالیدین بالی بعضې وایي چې نه د هغې لاسونه در نورو صحابو ډېر اوږده وو د بعضې خلکو لاسونه ډېر اوږده نو پیغمبر علیه صلات وسلام به ذوالیدین بالی د دې خبرې څه چې زه را نقل کوم د دې څه مخکې د دې یو قصه درته کوم پیغمبر علیه صلات وسلام د ده په ذریعه باندې د دغه صحابي په ذریعه باندې الله د دې امت سره در قیامت عجیب آساني وکړه پیغمبر علیه صلات وسلام یو ورځ د مازدیګر لمونځ کاوه د مازدیګر په لمانځه کې پیغمبر علیه السلام پر 2 رکعاته سلام په وګرځاوه پیغمبر علیه السلام چې پر 2 رکعاته سلام په وګرځاوه صحابه هم حیران دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته معلومات نشته چې ما پر 2 رکعاته سلام په وګرځاوه صحابه د ډېر ادب په وجه باندې څه ویلی نشي ذوالیدین چې کله مخ را وګرځاوه باره ورته پیغمبر علیه السلام ته وایي اقصرت الصلاة ام نسیت دا لمونځ اوس د اسمانه 2 رکعاته سو ای د الله رسوله که ستا صحیح سو پیغمبر علیه السلام ورته کل ذلک لم یکن نه د اسمانه څه کم سوی دی نه زما صحیح رسوی دی ذوالیدین دستی پسې راغبرګه کړته بعض ذلک قد کان یو څه خو خامخا اوس لکه زموږ په اصطلاح کې بعضې ته ولې چې یا د اسمانه څه کم سوي ولې چې ستا صحیح رسوي پیغمبر علیه صلات وسلام د نورو صحابو څه پوښتنه وکړه چې دا کوښښ دی اوس څه وایي صحابو باره سر وښوری چې و د الله رسوله موږ خو پر 2 رکعاته سلام په وګرځاوه دا هغه زمانه وه چې د لمانځه په مابین کې خبرې جایز وې پیغمبر علیه السلام دستي ولاړ سو 2 رکعاته لمونځ نور وکړ برای د لمانځه په آخر کې سجده سهو وکړه برای د لمانځه څه وروسته صحابو ته ویل الله تعالی د دې ذوالیدین په ذریعه د امت سره در قیامته پورې اساني وکړه در اوسه پورې دې امت ته د سجده سهو مسله نه ور معلوم چې سړی په لمانځه کې خطا سي نو څه چمبه کوي الله تعالی زما سه لمونځ خطا کوي او د ذوالیدین په خوله کې دا ور واچول چې زما سه پوښتنه وکړه د هغې پوښتنې په خاطر ما سجده سهو په لمانځه کې وکړه او امت ته در قیامته پورې د سجده سهو مسله ښکاره سوله او در دې وخته پورې امت ته د سجده سهو مسله نه وه ښکاره نو حضرت عرباض بن ساریه د پیغمبر علیه صلات وسلام سره بې تکلفه صحابي دی دی خپله وایي چې یو ورځ رالم د پیغمبر علیه السلام حجرې ته رالم چې حجرې ته رالم پیغمبر علیه صلات وسلام پیشلمی کې دی وی دعانی رسول الله صلی الله علیه وسلم الی السحور پیغمبر علیه صلات وسلام زه پیشلمی ته راوبللم الله څه زما سره پیشلمی وکړه وی سیرت الحلم الی الغداء المبارک سړی دا ډېر مبارک خوراک دی او دا ډېره مبارکه نفقه ده او دا ډېر مبارک ساعت دی او دا ډېر مبارک وخت دی راسه زما سره پیشلمی وکړه نو د دې څه دا معلومیږي چې پیغمبر علیه صلات وسلام د پیشلمي عادت درلودی
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته د پیشلمي ډیره وینا کوله چې پیشلمي در صفات نسی پیشلمي کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل، حضرت عبدالله ابن حارث یو بل صحابي دی، هغه وایي دخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يتسحر. زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د شپې رالم، د تهجد د لمانځه دپاره رالم، پیغمبر علیه السلام پر پیشلمي ناست. بیا یې ماته یو خبره وکړه، فقال انها برکة اعطاکم الله، ولې سړی دا د الله د طرفه ډېر لوی برکت دی چې د امت انسانان تور کول شوی دی. ول فلا تدعوها، چې وس مې وسي در خپله وسه پورې پیشلمۍ مه پرېږدئ. لکه یو بل حدیث کې راځي، حدیث دا دی ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین، الله دی او ملائکې ټولې دي چې کله انسانان پر پیشلمي باندې ناست دي، الله تعالی پر دې پیشلمي والاو باندې ډېر رحمتونه رااستوي، او ملائکې د پیشلمي والا دپاره د مغفرت ډېرې دعاګانې کوي چې کله انسانان پر پیشلمي باندې ناست دي. او حضرت عبدالله ابن حضرت عمرو بن العاص یو حدیث را نقل کوي، وایي زموږ او د یهودو په مابین کې دا فرق ولو چې دوی به کله روژه ونیوله، دوی به بې پیشلمي نیوله، او زموږ روژه به د پیشلمي سره وله. او په پیشلمي کې د ټولو څه بهترین وخت دا دی چې آخرنی وخت دی، چې څومره اذان کېدو ته څومره سپېدو را چاودلو ته سړی نږدې، دا د پیشلمي د ټولو څه بهترین وخت دی. لیکن په دې شرط باندې چې در دې وخته پورې به نه رسوي چې در څو پورې یا سپېدې پر راوچاودل سي یا اذان ورباندې وسي. لکه بعضې خلک ډېرې پوښتنې دا کوي چې یاره موږ پر پیشلمي ناستو اذان شروع سو، او بعضې د سارا خلک هغه وایي یاره په اذان کې اوبه جایز دي. ګوره چې کله پر پیشلمي باندې ناست دی چې اذان شروع سي، چې دغه خوله کې د نفقه ده دغه بله ږدي، که دې در ستونې تېره کړه روژه خرابه سو. چې کله اذان شروع سو د دې معنا چې وخت داخل سلو، او د وخت داخلېدو څه وروسته بیا په اذان کې اوبه څښل د دې روژې پر سړي باندې قضا ده. ځکه روژه ما مخکې درته ویل د وخت سره کار لري، روژه د اذان سره کار نه لري. اذانونه بعضې خلک وختي کوي، بعضې ناوخته کوي، څوک یې په تلوار کوي، څوک یې په ځنډ کوي. ښه خبره دا ده چې د سړي سره خپله نقشه پرته وي، او چې کله نقشه ورسره پرته ده د هغې څه یو 15 منټه مخکې د هغې چې خوله پر کم وخت بندېږي د هغې څه 10 منټه مخکې احتیاط په دې کې دی چې سړی پیشلمۍ پرېږدي. نو په روژه کې د دوو کارو ډېر اهتمام کول، یو په روژه کې د روژه مات اهتمام کول، په روژه مات کې چې څومره سړی تلوار کوي د الله تعالی د طرفه د غومره ثواب او رحمت پر انسان ډېر راځي. او په پیشلمي کې چې څومره سړی ځنډ کوي او څومره ناوخته کوي، بعضې خلکو عادت دا دی هغه پر 1 بجه راپورته سي بس بیا پیشلمۍ دی، بعضې خلک پر 2 او پر 3 راپورته کېږي پیشلمۍ دی. نه، د پیشلمۍ دپاره چې صرف دومره وخت دی چې هغه نفقه سره برابرېدی سي او هغه نفقه سړی خوړی سي، بس د پیشلمۍ دپاره بهترین وخت دا دی. حضرت بلال حبشي یو ورځ مسجد نبوي ته راغلی، د روژې مبارکه میاشت ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر پیشلمۍ باندې ناست دی. حضرت بلال حبشي د حجرې په مسجد کې ګرځي، دی مؤذن و د اذان انتظار کې اذان نارې کوي. برای د پیغمبر علیه السلام د حجرې دا پرده داسې پورته کړه. پیغمبر علیه السلام خوراک کې دی ورته د الله رسوله خوراک بس که سپېدې راوچاود. پیغمبر علیه السلام په پیشلمۍ کې لګیا دی. یو ساتکی ولاړی د مسجد در سره پورې برته راغلی، بیا یې پرده ورپورته کړله. پیغمبر علیه السلام پیشلمۍ لا نه دی بس کړی. دویم ځل یې بیا ورته لید الله رسوله خوراک بس که زه اذان کوم پیشلمۍ سپېدې راوچاودلې. پیغمبر علیه السلام ده ته نه ګوري. دریم ځل چې کله ولاړی راغلی، چې کله یې داسې پیغمبر علیه السلام ته وکتل، پیغمبر علیه السلام بیا په خوله کې ګوله ده، بارسه ورته د الله رسوله خوراک بس که زما په الله قسم سپېدې راوچاودلې. پیغمبر دغسې ګوله پر مځکه کښېښو. بارسه ورته بلاله زما دې په الله قسم یې که سپېدې راچاودلې وې، چې کله تا قسم وخوړی ته الله ته دومره قدرمن وې، ستا د قسم د رښتیاوالي دپاره الله یو ځل سپېدې راوچاودلې. دغه دې امت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي داسې انسانان الله پیدا کړي دي، لو اقسم علی الله لابره، که د الله په نظام کې پر یو شي باندې قسم واخلي، الله تعالی هغه نظام د قسم دپاره هغسې اړوي چې دی پکې حانس نه سي پر ده باندې دا قسم وانه. ځکه پیشلمۍ کول او پیشلمۍ په ښه طریقه کول
او په پیشلمي کې برکت دی او د دې سره یو 2 رکعاته د تهجد لمونځ کول. زه تاسو ته وایم چې په عام ورځو کې سړي ته د تهجد د لمانځه توفیق نه وي، لیکن چې کله پیشلمي ته سړی راپورته سي نو بیا د پیشلمي په وخت کې 2 رکعاته لمونځ کول. او دا هغه لمونځ دی د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې کومه سترګه د تهجد دپاره ویښه پاته سي هغې سترګې ته الله تعالی د قیامت په میدان کې خپل دیدار مباح کوي. حضرت ابو الاحمد حورانی دا یو بزرگ دی د ابو سلمان دارانی کور ته راغلی. ابو سلمان دارانی ژاړي. ابو الاحمد حورانی ورته یې ولې ژاړي؟ دی څه ورته یې احمد اذا جن اللیل چې کله دا شپه وغوړېږي توره تیاریکه جوړه سي وقد خلا كل حبیب الى حبیبی هر محبوب د محبوب غیږې له ورسي څوک په بستره کې سي څوک څنګه سي څوک څنګه سي انسانانو حالات مختلف دي. په دې وخت کې الله یو داسې څو بندگان پیدا کړي دي چې هغې راکښېني نه بستره خوند ورکوي او نه دا تودوالی د ځای خوند ورکوي هغې آرام نه ورکوي هغې ته آرام د پر مسله باندې هغې پر مسله باندې پروت دي پر سجده باندې پروت دي د الله تعالی سره خبرې کوي. الله تعالی د عرشه څه ورته ګوري الله د عرشه جبرائیل راوبولي ورته ورسه دې خلکو ته من تلذذ بکلامي چې کوم سړی زما په خبرو خوند اخلي واستراح الی ذکري چې کوم سړی زما په ذکر کې راحت پیدا کوي ورته ورسه ورته مه ژاړئ یو دوست بل دوست نه ژړئ ورته ورسه دا زیری ورکه زما دې د په خپل عزت و جلال قسمي چې د دغې ژړا او دغه د شپې د روڼوالي په خاطر به د قیامت په میدان کې زما دیدار تاسو ته مباح او په ټوله جنت کې او په ټوله جنتي دنیا کې د الله تعالی د دیدار غوندې بل بهترین شی نسته. نو کم سترګه چې د پیشلمي دپاره راویښه سي کومه سترګه چې پر پیشلمي باندې لمونځ کوي او هغې په لمانځه باندې ودرېږي او د تهجد په نیت باندې یا 2 رکعاته یا 4 رکعاته کوي د دې ویښوالي په عوض کې الله تعالی د قیامت په میدان کې د جنت په دوران کې خپل دیدار ورته مباح وي. دا یو حدیث لا وایم پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی ان فی الجنة غرفا په جنت کې یو څو بنګلې سته یرا ظهورها من بطونها د هغې ظاهر و باطن ټول سره ښکاره دي چې د دې خوا ورته وګورې دومره صفا شیشه ده چې د محل نس ټوله ښکاره کېږي د محل د نس څه چې ورته وګورې د باندې ټوله علاقه ښکاره کېږي دومره صفا دي چې په جنت کې د هغې د بنګلو مثل نسته. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا و چاته ورکوي دا هغه چاته ورکوي چې چا کې 4 خاصیته راسي. لمن اطاب الکلام اول هغه سړی دی چې هغې خبرې ډېرې ښایسته کوي خبرې ډېرې نرمې کوي د هر چا سره خبرې د محبت کوي او د ورورګلوي یې کوي او هر څوک دا محسوسوي چې دا سړی زما ډېر غمخواره زما ډېر دوست زما ډېر همدرد دی چې د هغې د خبرو څخه د ګلانو خوشبويي پورته کېږي. لمن اطاب الکلام چې ښایسته خبرې دا نه معنا چې په خبرو کې لغاز دی دا نه معنا چې په خبرو کې غیبت دی دا نه معنا چې په خبرو کې لعنت دی دا نه معنا چې په خبرو کې د مسلمانانو دل ازاري ده دا نه. لمن اطاب الکلام نرمې خبرې ډېر برکت لري. فرعون ته الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ورواستوي او هارون علیه السلام یې ورواستوي ورسه ورته نصیحت ورته وکړي او الله تعالی د نصیحت خپله طریقه ورښیي ورته فقولا له قولا لینا فرعون ته چې خبرې کوي ډېرې نرمې خبرې پستې خبرې خوږې خبرې د همدردۍ خبرې ورته وکړي الله تعالی هغوی ته د نصیحت طریقه ورښیي. حضرت مفتی شفیع رحمه الله لیکلي دي وایي د نن زمانې ناروا انسان د فرعون ډېر ناروا نه دی د نن زمانې واعظ او نصیحت کوونکی در موسی او در هارون علیه السلام ښه واعظ نه دی چې الله تعالی موسی او هارون ته دا وایي چې فرعون ته به نرمه خبره کوي د ورورګلوۍ خبره به ورته کوي او د خوشحالۍ او د ښایست خبره به ورته کوي. نو د نن واعظ ته هم د حق نسته چې چاته بده خبره وکړي چاته تیزه خبره وکړي او په خپلو خبرو کې د چا بې عزتي وکړي.
نو هغه بنګلې چې د هغې ظاهر و باطن ټوله سره ښکاره دي هغې چې الله تعالی په جنتو کې د کوم چا په قسمت کې لیکلي د هغې به اول صفت دای لمن اطاب الکلام چې خبرې ډېرې نرمي خبرې ډېرې ښایسته وي خبرې د انسانیت د همدردۍ او د غمخوارۍ او دویم صفت و اطعم الطعام چې د انسانانو سره د وسیلې زندگی تیری چې د خپل وسې هغې د انسانانو د مدد دپاره استعمالوي د چا څه نه پټوي و اطعم الطعام مؤمنانو ته مسلمانانو ته نفقه ورکوي او دریم وتتابع الصیام روژې ډېرې نیسي اوس مثلا د روژې میاشته ده دا خلاصه سوه دستي د اختر میاشته راورسېد د اختر په میاشت کې 6 روژې بیا چې کله میاشته راله په میاشته کې 3 روژې دي 14 14 15 بیا چې کله هفته راله په هفته کې 2 روژې دي دوشنبه پنجشنبه دا ټول د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت دي چې هغې د خپلې روژې په تتابع باندې نیسي دا دریم صفت دی او صدرم صفت دا دی وصلو باللیل والناس نیام چې کله خلک بدی دی راپورته کیږي د خلکو په مابین کې خپل د تهجد لمونځ ادا کوي نو په جنت کې بهترین محلات د شیشې محلات هغه محلات چې د هغې ظاهر و باطن ټول درله معلومیږي هغې الله تعالی په خپلو بندګانو کې هغه چاته ورکوي چې هغې کې 4 صفته پکښې یو د هغې د ژبې نرموالی د ژبې خوږوالی په نصیب او دویم هغې ته الله تعالی سخاوت ورکړی د هر چا سره د سخاوت زندگی تیروي او دریم د هغې ته الله تعالی د روژو نصیب ورکړی روژې عجبه شی دي پیغمبر علیه صلات وسلام وایي من صام یوما تطوعا یو سړي یوه نفلي روژه ونیوله ثم اعطي ملء الارض ذهبا دا د مځکې فضا دې ټوله د سرو زرو ورته ډکه کله لم یستوفي ثوابه دون یوم الحساب د دې حساب د روژې هغې په دنیا کې نشي پوره کېدی د دې حساب الله تعالی د جنت په محلاتو کې ورکوي نو دریم صفت یې دا دی چې هغې کوم مسنونې روژې دي هغې همیشه ادا کوي او صدرم صفت یې دا دی چې هغې د شپې راکښېني او خلک په غفلت کې او د 2 رکعته لمونځ کوي 4 رکعته لمونځ کوي 6 رکعته لمونځ کوي 8 رکعته لمونځ کوي پیغمبر علیه السلام در 10 رکعتو پورې لا کړی دي او د 10 رکعت څخه وروسته بیا 3 رکعته پیغمبر علیه السلام بیتر کړي دي نو ځکه زه دا وایم چې د روژې متعلق دا نیت وکړئ چې دا زموږ د مغفرت میاشته ده الله تعالی به موږ په دې میاشته کې بخشي او د دې چې کوم روژه مات د روژه مات په باره کې د پیغمبر علیه السلام طریقه دا ده په تلوار به کې کوئ او د پیشلمي دپاره طریقه دا وه چې پیغمبر علیه صلات وسلام به ځنډ کوئ او د خپله وسه پورې چې د سړي د شپې راپورته سو یو 2 رکعته لمونځ کول یو 4 رکعته لمونځ کول یو 6 رکعته لمونځ کول الله تعالی به د مرګ بعد د تهجد گزارانو په صفو کې راپورته کړي الله تعالی دې دا مذاکره قبوله کړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين یا الله زموږ روژې خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځئ یا الله د روژې مبارکه ورځ ده د جمعې مبارکه شپه ده یا الله د مازدیګر آخرني ساعات د قبولیت ساعات دي خدای ته زموږ دعاګانې خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځئ خدای دا روژه مې قبوله کړي خدای تراویح مې قبوله کړي خدای د ورځې او د شپې عبادتونه مې قبول کړي خدای که به په دې روژه کې زموږ څه غلطي کیږي زموږ د ژبې او د سترګو د بدن د اندامو غلطي خدای ته موږ ته مغفرت او معافي نصیب کړي خدای دې مبارکه میاشته کې زموږ زندگی د ګناهونو څخه محفوظه کړي صغیره ګناه کبیره ګناه پټې ګناوې ښکاره ګناوې خدای د ټولو څخه زموږ حفاظت وکړي خدای دې مبارکه میاشته کې زموږ زندگی د فتنو څخه محفوظه کړي ظاهري او باطني پټې او ښکاره چې څومره فتنې دي خدای د ټولو څخه حفاظت وکړي خدا د دې میاشتې په برکت د دې جمعې د شپې په برکت د دې مبارک ګړي په برکت خدا ستا د کور په برکت خدا د بیت الله په برکت خدا که دې حاضره مجمع کې یا په دې کلي کې یا زموږ په قریبانو کې څوک بیماران الله شفای کامله عاجله ورکړي خدا د هغې شفا د عرش سره واسطه خدا د اسمانه سره واسطه خدا هغې ته روغ بدن ورکړي خدا هغې ته جوړ صحت ورکړي خدا د هغې زندگی د ناجوړۍ څخه محفوظ او په امان کې چې کوم څوک مشکلات او پریشانۍ لري خدا ته مشکلات او پریشانۍ ختم کې خدا مشکلات په آسانی بدل کې خدا پریشانی په خوشحالي بدل کې
چې کم څوک ضرورتونه او حاجتونه لري خدای د غیبي خزانو صفره کې، چې کم څوک د قرض در بوج لاندې خدای ته قرضونه ادا کې، چې کم څوک د مسکنتو د غربت سره مخامخ دي خدای ته په رزقونو کې برکت واچي، خدای د رزق لارې خلاصې کې، خدای د رزق دروازې خلاصې کې، خدای د رزقونو بندوبست د اسمانو سو کې، خدای د رزقونو بندوبست د مځکې د خزانو سو کې، چې څومره مجاهدین جهاد کوي خدای جهاد قبول کې، چې څومره مبلغین تبلیغونه کوي خدای تبلیغ قبول کې، چې څومره صوفیه کرام مجاهدې کوي خدای مجاهدې قبول کې، چې څومره علما محنتونه کوي خدای محنتونه قبول کې، خدای چې څومره مرګدگان په قبرو کې دي خدای د جمعې مبارک شپه ده خدای ته قبرونه ور جنتونه کې، خدای ته قبرو کې د جنت نعمتونه راواسته، خدای زموږ د دې روژې په برکت د هغې په قبر کې هغې ته وسع زندگی ورکې، خدای د سکون و د آرام زندگی ورکې، خدای د مرګ بعد حساب و کتاب اسانه کې، خدای د قیامت ټول منازل اسانه کې، خدای زموږ د مرګ بعد هم زموږ سره په دې ټولو امور کې د اسانۍ معامله وکړي، خدای زموږ دعا په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق.